بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتونخوا په ستوري کې قادر جان ستاسو په خدمت کې حاضر دی. قدرمندو کتونکو، بېګاله د اختر شپه ده او د اختر په شپه باندې ډېر ملګري داسې وي چې هغوی هوایي فایرنګ کوي. خو زه د هغې نه یو تپوس کوم چې د هوایي فایرنګ فایده څه ده؟ هېڅ فایده یې نشته دی، صرف نقصانات. خیر پکې چاله هم نشته، ځکه چې دغه د ټوپک ګولۍ کله د ټوپک د خولې نه وځي نو دا بره اسمان کې نه ایسارېږي، ضرور به دا یو ځای کې راپرېږي او شاید په یو انسان باندې هم راپرېوتی شي. د هوایي فایرنګو نقصانات ډېر زیات دي. خپل وخت هم انسان خراب کړي، خپل مال هم انسان فضول څیز باندې خرچ کړي. بس دغه ګټه پکې تاسو ته ده چې تاسو صرف د یو لږ وخت دپاره دغه ځان خوشحاله کړئ. دغه خوشحالي عمري نه ده، خو تاسو عمري د چا غم کور ته راوستلی شئ. دا زما پیغام دی او تاسو دا پیغام ټولو پښتنو مینهوالو ته ورسوئ چې بېګاله څوک د اختر په شپه باندې ډزې ونه کړي. ډېره زیاته مهرباني، ډېره زیاته شکریه. د لوی الله په امان.